سلام دوستانو، امید ده چې راته روغ او جوړ به وئ. دوستانو، نن یو ځل بیا ستاسو ورور عبیر د ټکنیکل عبیر چینل څخه حاضر شوی دی چې تاسو ته د ایمیل لیږلو مکمله طریقه در تشریح کړي. ها، تاسو کولی شئ ایمیل په موبایل او کمپیوټر دواړو کې یو شان ولیږئ. راځو په ویډیو باندې پیل کوو. راځو ګوګل کروم ته. که چیرې تاسې موبایل استعمالوئ، هغه کې هم ګوګل کروم شتون لري، او که موبایل استعمالوئ را به شئ د دې درې وړو نښانو ته. دلته به دې باندې کلیک وکئ او تاسو ته به د شو ډیسکټاپ سایټ په نامه یو ایکن راشي. هغه باندې به کلیک وکئ او تاسو ته به ډیسکټاپ دا ډول صفحه خلاصه شي. راځو په جیمیل باندې دلته کلیک کوو. زموږ ایمیل خلاص شو. اوس څنګه کولی شو چې یو ایمیل چاته ولیږو؟ راځو کمپوز باندې کلیک کوو. کله مو چې کمپوز باندې کلیک کوو، دا ډول صفحه موږ ته خلاصیږي. هسې وړه دلته یې لیکل دي ټو مطلب چاته دا ایمیل لیږي. مطلب زه یو ایمیل ورته لیکم، مثلا .com. دې ایمیل ته زه غواړم چې یو څه شی ولیږم. دلته سبجیکټ څه شی ورته لیکي، دا ایمیل څه په باره کې ده. تاسو هر څه چې وي تاسو کولی شئ دلته یې ولیکئ. تقریبا تر 1000 نه هم زیات لیکل تاسو دلته کولی شئ. دې ځای کې هم تشریحات ورکولی شئ، ډسکریپشن دی چې څومره لیکل تاسو پکار وي هغه تاسو کولی شئ. راځو دې ځای ته. دا ځای دلته تاسو کولی شئ چې د کوم لیکل مو کړي دی ته سایز ور انتخاب کړئ، لیکلو بڼه څرنګه لیکل دی، دغه شکل د څه ډول وي. راځو په دې باندې کلیک کوو. دا د بولډ وي، اټالیک دی وي، انډرلاین دی ولري یا دی نه لري، کلر دی څه ډول وي. زه وایم چې کلر دی زیړ وي. کلر یعنې زیړ کلر یې واخیست. دویم دا چې دلته اټیچ فایل دی. تاسو غواړئ د پی ډي ایف فایل وي، د هر څه فایل چې وي تاسو کولی شئ دې ځای نه ورته راواخلئ او هغه سینډ کړئ. یعنې دغه کس که غواړئ چې دغه کس ولیږئ، دې ځای دا سلیکټ کړئ، اوپن باندې کلیک وکړئ. دې ځای نه تاسو کولی شئ د دریم د لینک نشان، تاسو کولی شئ دغه ځای باندې یو لینک ولیږئ. دلته معلومات ولیکئ، داسې کې لینک کافي کړئ او اوکې کړئ. دې ځای نه کولی شئ چې یو ایموجي یعنې خندا سټیکر هر څه چې وي تاسو کولی شئ دغه ځای کې دې ځای نه یې راواخلئ. دې ځای نه کولی شئ چې کوم څه چې په خپل ډرایو کې ثبت کړي وي هغه تاسو دې ځای نه لیږلی شئ. بل دې څخه کولی شئ چې یو عکس ولیږو. کوم عکسونه چې ما سیو کړي دي هغه عکسونه کولی شئ دې ځای نه یې ولیږئ. بس هر څه چې تاسو آماده کړل تاسو کولی شئ د سینډ په بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې سینډ بټن وکړئ تاسو ایمیل به سینډ شي، یعنې تاسو ایمیل به سینډ شي. دوستانو، که ویډیو درته مفیده تمامه شوې وي نو لطفا د سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د ګنټې دا نشان ووهئ.